د دې نه پس عیسی خار په خار او کلی په کلی ګرځېده، بیان یې کولو او د خدای پاک د بادشاهۍ زیرې اورولو. او هغه سره هغه 12 مریدان هم وو او یو څو ښځې وې، څوک چې د پیریانو نه خلاصې شوې وې او د رنځونو نه جوړې شوې وې. په دې کې مریم چې د مګدلینې په نوم یادېده، د چا نه چې و پیریان شړلې شوي وو، او یوانا چې د هیرودیس د خوزا نومې ناظر ښځه وه، او سوسنا او نورې ډېرې ښځې چې په خپل مال دولت یې د هغې خرچه کوله. او ډېر خلک د مختلفو ښارونو نه عیسی ته راجمع کېدل. نو هغه په دې مثال کې خبرې وکړې. یو زمیندار د تخم کرلو دپاره بهر لاړو، نو چې کله هغه په خپل پټي کې تخم نستلو، نو څه تخم تېنه په لاره پرېوته او د خپو د لاندې شو، او د هوا مرغان رالل، هغه یې وخوړه. څه تخم په کاڼیزه ځمکه پرېوته او څه وخت پس زرغون شو او وچ شو، ځکه چې د نمی کمی و. او څه تخم په غنو کې پرېوته، ازغي ورسره لوی شول او فصل یې لاندې که. او څه تخم په زرخیزه ځمکه پرېوته او راوټوکېده او لوی شو، یو فصل غلی وکړه. هر کله چې عیسی دا وفرمایل، نو اواز یې وکړو، که څوک د اورېدو غوږونه لري نو هغه دې واوري. د هغه مریدانو تپوس ترې وکړو چې د دې مثال مطلب څه. نو هغه وفرمایل چې تاسو ته دا مقدر کړې شوې ده چې د خدای پاک د بادشاهۍ په رازونو پوه شئ، خو زه د نورو دپاره په مثالونو کې تعلیم ورکوم. هغې ګوري خو ویني نه، اوري خو پوهېږي نه. د دې مثال مطلب دا دی چې تخم د خدای پاک کلام دی، او د لارې په غاړه هغه څوک دی چې څوک دا اوري، خو وروسته ابلیس راشي او هغه کلام د هغې د زړه نه یوسي، هسې نه چې ایمان راوړي او خلاصون بیا مومي. په کاڼیزه ځمکه د کرلي شوي تخم مثال د هغه چا دی چې هر کله چې کلام واوري په خوشحالۍ سره یې قبول کړي، خو جړې یې نه وي، او د لږ وخت لپاره په ایمان راوړي، نو د ازمیښت په وخت کې تندک وخوري. او په غنو کې د پرېوتلي تخم مثال د هغه چا دی څوک چې کلام واوري، خو نوره وده د مال دولت لالچ او د ژوند د خوشحالو په وجه مری خفه کي او میوه پخه نشي. خو د ښې ځمکې مثال د هغه چا دی څوک چې په ښه او پاک زړه سره کلام واوري او پې مضبوط شي او په دې د صبر میوه راوړي. داسې هیڅوک نشته چې ډیوه بله کي او بیا یې د لوښي د لاندې پټه کي او یا یې د کټ لاندې کیدي، بلکې هغه یې په ډیوه ږدي چې هر راتلونکي کس یې رڼا وویني. داسې پټ څیز نشته چې هغه به ښکاره نشي، او نه داسې پټ راز شته چې هغه به ښکاره نشي. نو خبردار شئ چې تاسو څنګه اورئ، ځکه چې د هر چا سره چې څه وي هغه له به نورم ورکړی شي، او د چا سره چې څه نه وي هغه نه به هغه څه هم واخیستی شي چې ورسره وي. بیا د عیسی مور او وروڼه رالل، خو د ګڼې له کبله هغه ته ورونه رسېدل، چې هغه ته وویل چې ستا مور او وروڼه بهر ولاړ دي، هغې تا سره ملاوېدل غواړي. هغه جواب ورکړ، زما مور او زما وروڼه هغه څوک دي چې د خدای پاک کلام اوري او عمل پې کوي.